عظیم صاحب، یو انسان څنګه کولی شي چې یو هدف ځان ته وټاکي او هغې هدف نه د ده فکر اخوا دېخوا لاندې شي؟ اکثر وخت هدف ټاکي، یو میاشت یو 20 ورځې کار کوي، بیا ورو ورو ترې نه لاړ شي همداسې. هر هغه موخه چې ټاکل کېږي موږ باید خپل استعداد، خپل علاقه او خپل شرایط پکې وسنجو. دغه کس چې له خپل هدف نه تښتي، دا ځکه تښتي چې د خپل شرایط په نظر کې نه ونیولي. په اول سمستر کې 1000 روپۍ فیس ورکوای شوی په پوهنتون کې، د دویم سمستر لپاره نور نه لري. دا معنا ورکوي چې د خپل شرایط په نظر کې نه ونیولي، ځکه په دغه هدف کې ناکام سي. یا د په کانکور کې د چاپیریال ساتنې څنګه انتخاب کړی، محیط زیست، اوس چې دلته راغی د رشتې ته ورننوته، تازه متوجه د دې کې نور مضامین دي، د رقم په اصطلاح شپږ مضمونه په دې کې کیمیا دي. صحیح، دا خوښه نه سوله. له دې معلومي چې د خپل استعداد په نظر کې نه ونیولی. بل هلته پوهنتون ته ځي، دا نه متوجه کېږي، تازه متوجه کېږي چې دا اصلا زما خو یو بل شی غوښتلی، د مطبوعاتو د شیانو سره یې علاقه ډېره وه، دی د خپل علاقه په نظر کې نه نیسي، ځکه یې خوښه کوي. اوس نو اړینه دا ده چې کله چې تا خپل علاقه، خپل استعداد او خپل امکانات په نظر کې ونیول او بیا د انتخاب کوي، کولی سي مخته لاړ سي. خو که بیا هم دا موارد و او بیا هم شاته کې دې ټمبلي دې پکې کوله، له دې معلومیږي چې ستا د دغه انتخاب لپاره دلایل قوي نه وه. هر هغه انسان چې د خپلې پرېکړې په اړوند پاخه، په عامه اصطلاح ووایم ګونډه، جدي، مهم دلایل ورته ونه لري، هغه بیا بېرته شاته ځي. اوس که یو څوک هدف ټاکي او بېرته له هدفه شاته کېږي، بیا ووایي چې باید ووایي چې دلته خو نه، دا خو مهمه ده، هغه یې راپیاد سي، دلایل یې، هغه انګېزې یې راپیاد سي، هغه څه چې دی د هغه په اساس تصمیم نیولی و چې د مورد انتخاب کړي، هغه باید ځان ته ورپیاد کړي او بېرته ووایي چې نه، زه باید دا رشته ووایم. دا که هر څه کې وسي، دا که هر څه، که هره برخه وي، دا که طبابت وي، دا که ټکنالوژي، دا که یو ورزشکاري، ورزشي، کرکټي، فوټبالي، هر څه کوي. ولې کرکټ وایم؟ همدا اوس باید ښه فکر پرې وکړم. تاسو ښه او بد عادتونه کوم یو دي چې تاسو ته خپله معلوم دي ټول؟ زه فکر کوم چې هر انسان، زما په شمول، ستاسو په شمول، ښه عادتونه او بد عادتونه لرو. ما ډېر فکر نه دی پرې کړی والا، خو یو ښه عادت مې دا ده، دا ښه به یې ووایم. یو ښه عادت مې دا ده چې پشتکار لرم. کله مې چې په یو مورد کې، دا به تاسو ته متوجه معلومه سوي، حد اقل دا کوم دې باندې زه پوهېږم څه موده چې ما تاسو سره همکارانې په دې کې متوجه سوي. بیا وارې مې چې مسلې ته وویلې چې دا کوو او فایده نه سي راته، ټول دلایل یې وسنجوم ټوله. یا مثلا له وړاندې ما سره یوه ایده وي او په هغه ایده کې یو څوک راسي پیشنهاد راکړي چې دغسې یو کار ده، او زه پخوا په غاړه ما تصمیم نیولی، نو بیا پشتکار ښه لرم. دویم دا ده چې زه فکر کوم چې سره له ټولې ارواپوهنې، سره له ټول مسلکیتوب نه مې زه ډېر هغه نه یم، ټولنیز نه یم. دا بد عادت ده، د موږ د ټولنې له نظره بد عادت ده. د ما له نظره خو ما ته ګټه کړې ده. همدا اوس چې هر څونه زه تنها یم، زه کولی سم یو څه رامنځته کړم، یو دستاورد ولرم او یو مریض، یو تداوي، یو څه ولیکم. اما ټولنه وایي چې مړی ده، ژوندی ده، فاتحه ده، او ته نه پوهېږم چې ته اوس موږ نه تفاوت لرې، ته موږ نه ښې، ته موږ نه، دا کیسه سته. زه فکر کوم دا به یو بد عادت وي. کېدای شي تاسو په نظر بعضو خلکو ته ښي، بعضو ته بدي، که نه؟ زه له مسلکي اړخه خو ارواپوهان دا خبره کوي چې اړینه نه ده چې موږ هره اړیکه وساتو، له هر چا سره کینو، له هر چا سره وګرځو، له هر چا سره خبرې وکړو، حتی له هر چا سره وخت ضایع کړو. اکثره خلکو ته یا خپل کار کې یا بل کار کې یا هر څه چې ناامیدي پیدا کېږي. دا ناامیدي ولې پیدا کېږي؟ دا د دې شخص مشکل ده او که نه دا عام ده راځي خلکو ته؟ زه فکر کوم چې ناهیلي او ناامیدي ډېره په دې ولاړه ده چې تاسو څه غواړئ، اصلا ستاسو توقع او غوښتنه څه ده. تاسو سره واده کېږي چې زه تاسو ته سبا ته یو 2 کتابونه راوړم او تاسو هغه 2 کتابه واخلئ او هغه پروګرام مخته بوځئ، او تاسو صرف ما ته منتظر یئ چې زه دغه 2 کتابه درته راوړم. که زه یو ځل 2 ځله تاسو سره واده کوم او وخت نه لرم، یا درته وایم چې وخت نه لرم چې در یې وړم، تاسو اړینه نه ده چې ما ته منتظر سئ. تاسو ته لازمه ده چې هماغه 2 کتابه له یو بل ځای را پیدا کړئ. یعنې 2-3 پلانه باید ولرئ. A پلان ولرئ، B پلان ولرئ، C پلان ولرئ، او همزمان ټول احتمالات درک کړئ. حتی دا درک کړئ چې دغه کس چې ما سره واده وکړه، چې ما ته 2 کتابه راکړي. په دې فکر وکړو چې دغه 2 کتابه د سره په کور کې شته. اوس چې دی کور ته ځي او ګوري کتابخانه کې کتاب نشته، زه همدغه 2 کتابه چې د ما د مسلک اړوند و، د ما د ضرورت اړوند و، زه سره له دې چې د A کس ته وایم، X ته وایم، زه باید Y ته هم وایم، او خپله مې ورې کتابخانه کې یو سر ورښکاره کړم کتابخانې ته او له هغه ځایه کتاب راواخلم. که داسې زه وکړم چې په دغه یو کس پورې هغه خپله هیله وتړم او هغه بیا کومک را سره ونه کړي یا یې ونه سي کولی، بس زه ناامیده کېږم. یعنې که څوک پوهنتون وایي، صرف د دې ته منتظر نه چې همدغه مهارت نه به دا باید پیسې حاصل کړي، باید یو څو سکلونه او مهارتونه نور هم ولري
چې هغه نه مو کولی شي که دا ونه شو هغې نه پرته له شکه څوک چې پوهنتون وایي مثلا په کومه رشته کې په کمپیوټر کې کمپیوټر کې څوک چې کمپیوټر ساینس وایي خپله سره له دې چې پوهنتون باید وایي چې ډیپلوم واخلي هغه یو سند ده او په هر موسسه کې د ضرورت د هغه سند باید ولري په خوا کې باید دا نوي اپډیټ موارد وایي کورسونه وایي په خوا کې باید هغه وایي انټرنیټ نه تعقیب کړي چې کوم اکثر پوهنتونونو کې نشته پرته له شکه چې نشته ډېر داسې موارد شته چې په نصاب کې نشته فرانسه یعنې د پوهنتونونو نصاب 3 کاله بعد 15 کاله بعد بدلي هغه نصاب چې تاسو 3 کاله مخکې جوړ کړی ده پوهنتون ته او 3 کاله وروسته بیا چینجوي په دغه 2 کالو کې تغیرات راځي او د دې برخې متخصصین او ایکسپرت راځي نوي شیان هغه د ورځې شیان راوړي عظیمي صاحب خپله منفیګرای که مثبتګرای ولا زه ډېر مثبتګرای یم خو منفیګرا یم کوم یو ښه ده چې انسان باید ولري یا خپل انسان دا واضح خبره چې انسان باید مثبتګرای خو منفیګرا هم ښه ده زه به تاسو ته یوه کیسه وکړم وایي دغه کس چې تیاره یې جوړه کړه تیاره چې کله رامنځته شوله نو دا یو مثبت فکر و که نه تیاره رامنځته کړو بس پرواز به ورکړو زر به یو چېرته ورسېږو وایي دې کې په دې عین حال کې وایي یو منفیګرا کس هم وایي دې وویل چې که دا تیاره پورته سي اسمان ته او یا ور راولوي او موږ ټول مړه سو بیا به څنګه کېږي وایي خیر راځي فراشوټ جوړ کړو یا دغه منفیګرا کس خبرې هم کومک وکړه بیخي بالاخره فراشوټ جوړ کړی یعنې دواړه ښه دي په خپل وخت کې خو که څوک غواړي چې د یو سالم ژوند ولري مثبت ژوند ولري بیا زه یو بل فورمول ورکوم دوی ته موږ باید همیشه د پدیدو او د حوادثو په وړاندې درې هغه ولرو برخورد یا چلند په اول قدم کې مثبت په دویم قدم کې تنظامیز په دریم قدم کې منفي مثلا که اوس د کابل ښاروالۍ راځي او د ټولو ټکسیانو رنګ تورې مثلا ټولو ټکسیان د سر له سبا تورې رنګونه یې بدل کوي په اول قدم کې به وایي چې والله ښه ده ټول معلومه وي بالاخره ټکسي به سړی پېژني چې چېرته تور موټر روان و هماغه به ټکسي دتې به موږ درو دا څونه ښه خبره ده ښه خبر ده ښه کار ده په دویم قدم کې وایي دا به نو څه ښکاري تورې ټکسیانې دا څه تور کار وي دا به څه رشخندي به وي په دریم قدم کې وایي چې والله دا نو تور رنګ و دا خو هغه د رقم تور موټر په معلومیږي به هم نه یو رقم په تیاره کې یا مثلا هغه څوک چې نور رنګونه به رنګوالا څنګه خپل رنګ خرڅ کړي نه مثلا اوس تور موټر هم نشو ګرځولی تور موټر به هم نشو ګرځولی چې د ټکسي رنګ ده نو دا بیا منفي کېږي که نه یعنې ټول یې ښه اړخونه دي خو په اول قدم کې مثبت دویم قدم کې طنز دریم قدم کې منفي دا هغه منفي ته چې ته رارسېږي ډېر تاثیر نه در باندې کوي اول مثبت اړخ سنجوي د هرې پدیدې هره پدیده په دنیا کې اول مثبت اړخ وسنجوي دویم طنزي اړخ دریم منفي اړخ نن سبا د موټیویشنل سپیکرز پښتو کې ورته څه وایي د انګیزه بخونکي ویاندویان دا خلک ډېر زیات شوي په هره ژبه کې زیات شي انګلیسي کې هم زیات شي د پښتو کې هم لري کې یو عالم فالوورس او د فرینډز هم لري تعقیبوي چې هغه هر څه وایي دا یې مني یو انسان یا یو ځوان دپاره عموما ما د خبرې ټول ځوانان دپاره دي یو ځوان دپاره دا ښه ده چې د همدغې موټیویشنل سپیکرانو د خبرې تاثیر لاندې راشي او که نه موټیویشنل سپیکران یا انګیزه بخونکي ویاندویان دا داسې دي فناصب دوی له علم نه خبرې نه کوي دلته یو مثلا دلته یو تعمیر ده دلته یو بل تعمیر ده یو سل کسانو ته وایي چې دغه تعمیر د ښځو اچوي صحیح په دې تعمیر نه دې تعمیر نه تر دې تعمیره پورې یو سل نفره ښځه شي اته نفره هغې خوا ښځه اچولی شي هغه نور کته ټول وریږي مري اعلان د پراته مري مړه شول دوی راځي دغه اتو نفره سره مرکه کوي صاحب ته تا څنګه ښځو اچو هغه وایي چې ونه ما واچو زه کامیاب شوم او موږ په علم کې وایو ته هغه وخت یوې پدیدې ته کامیابه پدیده ورسې هغه کولی شي یو چا ته ورکړي چې هغه اعلان دی هغه اتیا په سلو کې نتیجه ترې واخلي تا دوه درې کسانو نتیجه ترې اخیستې ده او ته اوس فکر کوي دا ټولو ته باندې تطبیق کولی شي بیا هغه هم چې ډېر مثلا زموږ موټیویشنل سپیکران چې دي هغه بیا ډېر خپل هغه نه لري خپله کوم تجارب چې دی ترسره کړي هغه بیا له بهرنیانو کوشش کوي اصلا مثلا زه داسې موټیویشنل سپیکران لرم په افغانستان کې چې له ایران نه تقلید کوي له پاکستان نه تقلید کوي هغه د یو بل چا تقلید کوي مثلا یو شی وخوري د بل چا په شي باید هغه شخوند وي افغانان بیا د هغوی په شخوند باندې شخوند وي هغې راواخلي بیا له سره یې پرې شخوند ته وي ډېرې ما تشویق کړي دي کومه تشویق هم ورته کومه چې کتابونه ولولئ لږ هم دا کارونه هغه کوي سمې خیر نو ته هم پکې لږ لاس لري د خلکو لره زه داسې یو لاس پکې لرم چې تاسو ښه سئ دا کار به چې تاسو کوئ دا اوس خو راغلي یو کسان در سره ولاړ دي اوس خو دغه لږ سم سئ دا موټیویشنل سپیکران چې دي فنا صاحب دوی یوازې انګېزه ورکوي د سایکولوژي د علم له نظره موږ سره له دې چې انګېزه ورکړو باید مهارت هم ورکړو یعنې دوی راځي خلک لکه پخوانه پوکوي صحیح
او دې پخواني ته که یوه ستنه له کومې فراغله په دغه یوه ستنه یې به یې ټول هغه وځي هوا وځي او بیا به څه جوړ سي بس خالی شی وي. موږ باید په دې پوه شو چې کله د پخواني په اندازه پورته کېدلو او پړسېدلو او کومې ستنه راتلله اول خو عاجل د دې ستنو غم وکړو چې ستن رانیسي. دویم که ستن راغله عاجل یې ستن وباسو زر د هغې په پینه کړو چې زر هوا ونه وځي زر هغه انګېزه له لاسه ورنه کړو. یعنې که له انګېزې سره پخوا کې مهارت ورکړل سي دا ښه خبره. یو بل چې دوی ډېر مسایل تشریح کوي توضیح کوي دوی د خپلو تجاربو په اساس دا تجربه کوي. صحیح ده تا په 5 نفرو 6 نفرو دا تجربه ترسره کړله 6 نفر درنه راضي دي 6 نفرو ته تا جواب هم ورکړی ده اما هغه 5 نور چلته لاندې سوکړي پوکړي سول هغه څنګه هغه خو انسانان وکنه د هغه پوهنې علم وایي چې تاسو هله کوئ چې یو مورد قانون کوي عام کوي چې هغه په عامو کې نتیجه ورکړي. یو دا مورد ده. بل مورد دا ده چې ته راځې یو څه له خپله ځانه وایې له ځانه یې وایې علم نه وایي صحیح علم نه تاییدوي خو دې له خپله ځانه وایې هغه صحیح نه او کله خو داسې م کېږي چې زه له دوی نه هیله کوم له دې موټیویشنل سپیکرانو نه هیله مې ترې دا ده چې کله دا ستاسو خبرې دا ستاسو بیانې کله د زهرو تاثیر هم لري او ډېر ځله زه متوجه شوی یم چې دا موټیویشنل سپیکران نه دي دوی خپله په کافي اندازه مسلې لري. یعنې هغه څوک چې په یو برخه کې تخصص نه لري او خپله له خپلو مسلو نه ده راوتلی او بیا راځي تا باندې هغه کوي ځان در باندې هوښیار کوي یا ځان درته مفتي و ملا و عالم و ډاکټر و ارواپوه و حقوقدان و بل جوړوي بیا دا دوام رسي. عظیمي صاحب دا سلف کانفیډنټ په ځان باور دغه شی دا څنګه بلډ کېږي آیا انسانانو کې دا وړکتوب نه پیدایښت نه یا که نه ورو ورو چې راټېږي چا کې که نه اوسي دا ځان کې راوړلی شي دا سلف کانفیډنس. سلف کانفیډنس یا پر ځان اعتماد هغه پروسه ده چې تاسو په هغه کې له خپلو احساساتو خپلو افکارو خپلو انګیزو او خپلو نیمګړتیاو خبرې خپلې کړنې هم پېژنئ هغه هغو ته وده ورکوئ او کوم د ضعف نقطې چې وینئ هغه هم پیاوړی کوئ. بل دا معنی ورکوي چې تاسو د یوه فرد په حیث منحصر به فرد حیث تاسو خپل ځان منئ چې زه یو څوک یم دغه وړتیا او دغه توانایي لرم چې په دغه برخه کې په دغه شکل مخته لاړ شم. دې ته موږ سلف کانفیډنس یا په ځان باندې اعتماد وایي. موږ په ځان کې سلف اسټیم هم لرو. سلف اسټیم یعنې په تاسو په ځان باور لرئ. دا نو داسې معنی ورکوي لکه لږ فیصدي چې ډېر وي. مثلا تاسو یو زده کوونکی په صنف کې ناست یي استاد تاسو ته وایي چې پرونی درس د چا زده ده یو کس زده یې ده خو وایي ونه لاس نه شي جګې کوم نظر ورکړم که یې ونه کړم دا کانفیډنس نه لري. او که یو کس ته وایي چې والله زه په دماغ خو هېڅ شی نه زده زه خو هېڅ شی هم نه یم زه خو اصلا د هېڅ پرزه نه یم په دې صنف کې هسې راغلی یم په زور دلته کېږم دی په ځان باور نه لري. کانفیډنس معمولا په مطالعه په ورزش په بل باندې حل کېږي. سټیم باید په تخصصي چارو باندې ترسره شي. مثلا کله چې یو څوک په مجلس کې توهینېږي هغه کانفیډنس له لاسه ورکوي خو که په یو چا یو چېرته تجاوز کېږي هغه سلف اسټیم له لاسه ورکوي. یعنې دا دوه موارد دي چې معمولا باید انسان د دواړو په وده کې د دواړو په رشد کې دواړو ته په پام سره کوشش وکړي. اوس که دوستان کنفیوز کېږي که نه مثلا ګیچ کېږي دا اوس زه غواړم تاسو فکر وکړئ چې سلف کانفیډنس او سلف اسټیم دواړه یو شی دي یو شی دي ورسې وده ورکوي. سلف کانفیډنس څه شی ده؟ په ځان اعتماد. سلف اسټیم په ځان باور. سلف کانفیډنس په ځان اعتماد. سلف اسټیم یعنې په ځان حرمت نفس یا باور نفس ځان ته عزت ورکول دا یعنې ځان ته اړیکې لري پرته شک چې سلف په ځان اعتبار او په ځان باور دا یو شی ده. اعتماد دا معنی ورکوي په ځان باندې اعتماد یعنې کانفیډنس دا معنی چې ته په یو شی لري او اعتماد پرې کوي چې هغه د په یو شی خو لرم یو دوه کتاب خو مې لوستي نو کامیابېږم. او د اسټیم دا معنی چې هېڅ نه کتاب مې ولوستی چې ونه سول زه هېڅ اصلا له ما نه چیرې جوړېږي او که زیات زه اصلا نفیان ته نه ورځم دا سلف اسټیم کم ده دا سلف اسټیم او که زیات یې څه که زیات خو ورځي په ځان باور لري ورځي او توکل په خدای. عظیمي صاحب تاسو خپل ګول څنګه ټاکئ؟ کورنۍ کې مې یو پیشنهاد ماته وسه ماته یو ملګري ویلې چې زه یو کمپنۍ لرم او زه ځم دا تقریبا د میاشتې 80,000 روپۍ ګټه لري. آنلاین کمپنۍ ده دا آنلاین خرید و فروش کوو دا شامپو صابون دا شیان خرڅول وریځې هم خرڅول غوړي هم خرڅول کارمندان هم سته استاده دفتر هم سته ډیپو هم سته وارد هم سته صادر هم ټولې قصې سته
فقط زه تا ته غواړم درې کومه په تا مې لورېږي ما دې کس ته ورتلې چې ګورې زما په عمر کې شامپو نه ده خرڅ زه اصلا د وریځو د تجارت لپاره جوړ نه یم ځکه جوړ یم ځکه خرڅوم نو بل شی باید خرڅ کړم ځکه خرڅوم باید کتاب ځکه خرڅوم باید علم هغه کبه خرڅ کړم علم باید خلکو ته تولید کړم خپل مسلک باید تجارت ته راوړم خپل مسلک باید په د بزنس ستنې ورکړم د تا په شامپو باندې دما ګزاره نه کېږي صحیح ده زه وینم چې هغه د 15,000 15,000 80,000 ګټه پکې کوي اما زما مسلک نه ده یعنی زه کله هم د خپل مسلک خلاف بزنس یا تجارت نه پیلوم کېدای شي حتی که وخت دا کاروم کوم فراست داسې به وي چې زه به مثلا تا ته وایم چې ته مثلا شامپو خرڅې صحیح ده زه به یو څو روپۍ تا ته درکړم ټوله کیسه به یې تا سره وي خو بیا په آخر کې به ګټه سره وي داسې کېدای شي درسره وکړم خو په شامپو خرڅولو کې د نه یم ځکه دا ما مسلک نه ده پکې بلد نه یم زه شامپو پلورونکي ته په بده سترګه نه ګورم دا خو مهمه شاید شامپو ډېره مهمه ده صابون هم ډېر مهم ده ډېر مهم بالکل اما یعنی خپل هغه باید په نظر کې پوی ونیسو لیډرشپ یا رهبریت اکثر خلک ډېر دی کې علاقه هم لري او بعضې لیډر کېږي اکثر خلک نه لیډر کېږي او زیاتره خلک د توپ هم پسې دی باس او لیډر پسې کړي چې اما مین سوال دا ده د دوه کې فرق هم بیا باید ووایي چې دا لیډر یا لیډرشپ دا پیدایش له خلکو سره وي که نه د وخت زمان سره تجربو سره دا بلډ کېږي هر هغه څه چې په دنیا کې شته او په دنیا کې شتون لري د یو مهارت باعث د یو سکل باعث هغه ټول د یو زحمت د یو کورس د یو ورکشاپ د یو سیمینار د یو کتاب او د یوې زده کړې نتیجه کسبي دي یعنی ذاتاً خو تاسو یو څه په ارث راوړئ که تاسو دغه ارث پیدا کړئ چې په کومه برخه کې ښه او هماغه برخه کې بیا ځان ته وده ورکړئ په همغه برخه کې ځان ته رشد ورکړئ په دې شکل تاسو ورو ورو د لیډرشپ او د رهبریت مورد ته ځئ یعنی هر څوک رهبر جوړېدی سي لیډر جوړېدی سي مدیر جوړېدی سي مسلط یا باس جوړېدی سي مسلط انسان جوړېدی سي په شرط د دې چې خپل استعداد وپېژني کورنۍ فرهنګ ښوونځی زده کړې او ورته نور مسایل د سره کومک وکړي او دی بالاخره په یو لیډر یا یو رهبر بدل سي تاسو فکر وکړئ په یو میدان کې هلکان راټولیږي او یو 10 نفره 20 نفره دي او دوی وایي چې یو 2 کسه پکې راټولیږي وایي چې زه ما ټیم ته څوک راځي همدغه ځای نه شروع کېږي د ما ټیم ته څوک راځي د ته لیډرشپ له همدغه ځایه شروع سه چې دی غواړي د ټیم رهبر واوسي او یو بل ورځي ورته وایي چې ما در سره نیسئ دا له دې همدغه ځایه پیدا اوسه یعنی په دې دنیا په ټکنالوژي هغه په علم کې د دنیا په اکاډمیکه فضا کې پوهنتونونه خلک داسې نه روزي چې ته فارغ سي او چېرته کار وکړې پوهنتونونه خلک داسې روزي چې ته له دې ځایه فارغېږې څه لنچ کوې څه شی لید کوې ته به کومه برخه کې لیډر واوسې دغه په افغانستان کې په د تېر جمهوریت کې ځینو پوهنتونونو دا ویلې چې موږ صحیح ده تاسو خو ټول پوهنتونونه یې موږ لیډر تربیه کوو موږ لیډران تربیه کوو اوس هم لکه چې یو سلوګان دا او موږ رهبران تولیدو زما یو ملګري هغه جوړاوه وړکتون جوړاوه نو ما ته یې ویلې زه وړکتون جوړوم ولې بیخي ښه خبره ده جوړه کړه وایي بس کور مې ونیوه شروع کوم یې مالې نه دا کار مه کوه وایي ولې مالې ته باید یوه میاشت په دې فکر وکړې صحیح بل چا ما ته پیام وکړه چې والا زه تجارت لرم او په دې تجارت کې مې خاوند زه داسې متوجه شوم چې خاوند مې پیسې وهلي ښه د دوکان نه ما ورته لا عمل ونه کړې وایي ولې مالې ته باید یوه هفته تحقیق وکړې اوس دغه کس ته چې ما د وړکتون مشوره ورکړله وایي څنګه تحقیق وکړم مالې ته به لاړ سې میز به کېدې یوه ګډه سپینه ورقه به مې یوسې او هره ورځ به ځې دلته یوه هفته 2 هفتې او ته به فکر کوې یوه ورځ په فیس فکر وکړه بله ورځ په اړیکو فکر وکړه بله ورځ د استادانو د استخدام په اړه فکر وکړه بله ورځ په یو بل مورد فکر وکړه بله ورځ د ارواپوهانو په اړه فکر وکړه بله ورځ په ظاهر د کودکسان فکر وکړه بله ورځ په توامخانه فکر وکړه ټول شیان د څه وسنجول مثبت ټکي او منفي ټکي ورته وسنجول مصارف دې وسنجول ټول سوالونه چې درته حل شول بیا یې شروع کړه زموږ په افغانستان کې بزنسونه او تجارتونه چې معمولا ناکام شول ګڼې علت یې همدا و چې یو وارې شروع کړل مثلا ستاسو به په یاد وي یو وخت کې په دې تیمنیو په ساحه کې په دغه برخه کې څومره هوټلونه د ودونو لپاره جوړ شو تقریبا هره برخه کې هوټل و یو وخت داسې هم راورسېده چې په دې هوټلونو کې ټول تقریبا فلج شول پوهنتونونه پکې جوړ شول روغتونونه پکې جوړ شول
بیا وروسته پوهنتونونه هم سقوط شول، اوس پوهنتونونه هم سقوط دي. صحیح؟ یعنی دوی بالاخره دوی نه پوښتنه که څوک وکړي دا تعمیرونه یا دا پلازاوې یا دا کارونه دا بلډینګونه تاسې څه لپاره جوړ کړي وو؟ دوی هغه نه لري، جواب نه لري. یا مثلا تاسو متوجه شوي یم دا اوس خپله د افغانستان ساختماني اړخ چې ده د کابل دا له سوال لاندې راغلی ده چې د دغونه ساختمانونه دغونه بلند منزل د څه شي لپاره؟ یوه یم فابریکه نه ده، یوه یم یو صنعتي غوندې یو ځای نه ده، یوه یم داسې عایشه خبراته د ژوند لپاره مساعد نه ده. ګڼ ساختمانونه دي فرانسه دا اوس دستي چې هغه نه لري او کشن نه لري، پارکینګ نه لري. تور رنګ عموما خلک غم او جدایي او غم دپاره استفاده کوي. سپین رنګ مثلا صلح او دغه ځایونو ته زیات استفاده کوي، او زیړ هم داسې د جدایي دپاره ما په خیال استفاده کوي که نه. دا ولې دا آیا معنا لري که نه څه خلکو دا رنګ دغه آخر رنګ نه به شروع کړو. زیړ رنګ معمولا په افغانستان کې د جدایي رنګ ده، یعنې ولا د پلاني زیړ کالي اغوستي دي حتما څوک ترې جدا سوي دي. دا غلطه ده. زیړ ګلې ورکړی د جدایي ده، دا غلطه ده اصلا. دا هېڅ منطق نه لري، علمي منطق نه لري. برعکس زیړ رنګ د هغه رنګ ده، د هوساینې رنګ ده، د سکون رنګ ده، د امنیت رنګ ده، لکه آسماني رنګ. دا ټول کومک کوي. خو کېدای شي دا په دې معنا ورکړي دا زیړ رنګ واخله زه در آرام وشم سکون دا مسله کېدای شي که په دې موخه کارول کېږي نو بیا صحیح ده. تور رنګ چې ده، تور رنګ او سپین رنګ لږ د لویدیځ او د ختیځ یعنی د غرب او د شرق ترمنځ لږ د یو رقم سره ویشل شوی ده او په عین حال کې متضاد معنا لري. مثلا موږ سره له دې چې سپین رنګ ته د سولې رنګ وایو، خو په عین حال کې د موږ د سوګ رنګ هم ده، یعنی د کفن رنګ هم سپین ده. صحیح؟ نو په عین حال کې نور مسایل هم شته. په لویدیځ کې هم همدغسې ده. مثلا د ناوې کالي سپین دي، په عین حال کې سپین رنګ هلته د هغه معنا ورکوي، مثلا د پاکۍ او صفایۍ او د ښه نیت معنا ورکوي. مثلا د هند په هند کې، په چین کې او په معمولا په بودایي مذهب کې دا ډېر د عرفان رنګ ده، د تصوف رنګ ده، د پاکۍ رنګ ده، د اخلاص رنګ ده، د معنویت رنګ ده. یعنې دا رنګونه چې هر څومره سره وسنجي سړی ډېر فرهنګي اړخ اخلي. یعنې دغه زیړ رنګ په هندوستان کې د جدایي رنګ نه ده، برعکس ډېر د واده رنګ ده، د مستۍ رنګ ده، د خوشحالۍ رنګ ده، د عبادت د مراسمو رنګ ده. او تور هم چې ویلی تور معمولا موږ اوس تور د غم رنګ ګڼو، په عین حال کې تور د موږ د کعبې رنګ تور رنګ ده، د یار زلفې تورې دي. صحیح؟ موږ تور رنګ نه بد هم راځي، خو کله چې سر سپین شي د تور رنګونه پرې یعنې دا معنا دا نه ورکوي چې په عین حال کې تور رنګ ښه ده یا بد ده. صحیح؟ خو په ټوله کې که تاسو د همدغه رنګ پسند د ماشوم هغې ورکوي یا د انسان هغه کوم لاشعوري چې کوم اړخ ورسره اخیستی، تور رنګ د تیارې رنګ، د بدبختۍ رنګ، د هجران رنګ، د درد رنګ، د بدبختۍ سمبول، د تورتم معنا ورکوي. حتی که ماشوم ته تاسو ووایئ چې هلته یو دوه توپ ورته کېدی، یو توپ تور کوي، یو توپ سپین، ماشومه سپین توپ راخلي ځکه فکر کوي چې دا تور دروند ده، حس کوي چې دروند ده، هغه نه راخلي، سپین توپ راخلي. سایکولوژي په کاروبار کې، بزنس کې څومره رول لري؟ سایکولوژي په هره برخه کې رول لري، په هره برخه کې نقش لري، او په کاروبار کې هم نقش لري، په تجارت کې هم نقش لري، په هره برخه کې نقش لري. البته اجازه راکړئ دا ووایم چې موږ د کار سایکولوژي لرو، ورک سایکولوژي، بزنس سایکولوژي. دا هغه سایکولوژیانې دي چې مشخص د فرد کړنې، د فرد چارچلند، د فرد ژوند، د فرد لاسته راوړنې په همغه خاصه برخه کې څېړي. مثلا بزنس سایکولوژي په بزنس کې څېړي، د جنایي سایکولوژي په جرایمو کې څېړي، د مدیریت سایکولوژي په مدیریت کې څېړي، د کورنۍ سایکولوژي د یو خاوند او د یو میړه په حیث، د یو مېرمنې په حیث هلته هغه چارې څېړي. دا بزنس سایکولوژي آیا کارمندان ته مهم ده که د رئیسان او دوی چې د دوی په دې کې هر څه مهمه دي. په بزنس سایکولوژي کې برند مطرح کېږي، رنګ مطرح کېږي، مدیریت مطرح کېږي، کارمندان مطرح کېږي، د کارمندانو رضایت مطرح کېږي، د کارمندانو منفعتي مطرح کېږي، صداقت مطرح کېږي، اخلاص مطرح کېږي. دا ټول شیان د دوی پکې راځي. مثلا د ګوګل مثال که ورکړو، د ګوګل کارکوونکي څومره امتیازات لري. حتی د ګوګل د کارکوونکي د موټر هغه موبلاین هم ګوګل کمپنۍ ورته بدلوي. د ګوګل په کمپنۍ کې چې کومه مېرمن کار کوي او هغه بچی دنیا ته راوړي، په هغه ته د بچي پیسې هم ورکوي. په ګوګل کې که څوک کار کوي او غواړي یو ماشوم سرپرستي واخلي، ګوګل پیسې ورکوي، کومک ورسره کوي. که ګوګل کې څوک کار کوي او غواړي په نړۍ کې یو خیریه کار وکړي، ګوګل کومک ورسره کوي.
چې ورسره ته خیري انسان په فلسطین کې په افغانستان کې دلته هلته کومک کوي دغه پیسې موږ ته درکو. یعنی دا تاسو اوس فکر وکړئ چې د ګوګل دغه کارکوونکی په د ګوګل په اړوند څومره اخلاص ولري. خپل د ګوګل رئیس چې 228 میلیونه معاش لري په کال کې، دا خدای دې یعنی دا لدې معلومي چې په دې کې بزنس خورا ډېر نقش لري. خپل د ګوګل حلقوي موټر چې په هغه کې ګرځي په امریکا کې، دا چې مثلا تاسو هر چیرته یاست هغه مو سات سره موبایل سره مو موټر ټچ ده، ته په کور کې ناست یو غواړي ګوګل ته لاړ سي، د ګوګل موټر روان دي په کار کې، ته هغه خپل د ګوګل کمپنۍ کې کار کوي، د ګوګل موټر کې ځي، ګوګل موټر ته چې کله ګوګل ته نه وځي موټر ته نه وځي، هلته اتومات ټول شین موبایل او انټرنیټ ټول شین سیستم دی میز کې کینی عمل ته کار شروع کوي، په یو ساعت کې 2 ساعتو کې رسیږي ته عمل ته کار کوي، ځي دفتر ته کالی د درته منځي آرایشګاه سته، دا ټول څه شي لپاره؟ دا دې خاطر چې موټیویټ سي کارکوونکی، رضایت حاصل سي او ښه کار وکړي، ښه خلاقیت وکړي، ښه نوآوري وکړي او خپل ټول توان په کمپنۍ کې مصرف. او معکوسه د کارمن سایکولوژي څنګه ده چې رئیس ته نه خوشحاله اوسي؟ نو اوس دا ټول په دې کې دم راځي چې ته څومره کارمند خوشحاله ساتلی سي، ته څومره دفتر ته اخلاص ښودلی سي. د کارمند د خوشحالۍ په برخه کې دغه باور چې موږ تاسیات کړل دا نقش لري، د رئیس خندا نقش لري، د رئیس حمایت نقش لري، د رئیس سپکول نقش لري، د رئیس رټل نقش لري. رئیس څومره یو په کمپنۍ کې د غوړمالۍ لامل ګرځي چې غوړمالي ورته وسي، دا یو عیب ده. ولې باید رئیس دومره ظرفیت ټیټي چې خلک غوړمالي ورته وکړي؟ یو مسلکي رئیس چې په سایکولوژي سمبالي، د مدیریت په علم او هنر سمبالي، کله هم غوړمالي نه مني. کله چې غوړمال ورته راسي چاپړوس ورته راسي حادثي ورته وایي چې چاپړوسي مه کوه. او که یو مدیر سست ضعیف وي او سمبال نی سکل نی ماهر نی نو بیا هغه غوړمالي مني، تعصب هم کوي، خپلوان هم راولي په اداره کې شاملي، نور کار نه وکړي. عظیمي صاحب د رنګ سایکولوژي دا څونه رول لري په د بزنس کې؟ آیا صرف رستورانټونو کې دا د رنګ استفاده کول خري یا د ښځو کالیو یا پارلر چې کوم دي دې ځایونو کې مهمه دي که نه هر بزنس کې رنګ مهمه ده؟ رنګ د انسان په ذهن اغیز لري، د انسان په آرامش اغیز لري، د انسان په ناراحتۍ کې اغیز لري، د انسان په خلاقیت کې نقش لري، ونډه لري، د انسان په موټیویټ کولو کې نقش لري، اغیز لري، تاثیر لري. او په دې خاطر د بزنس سایکولوژي، د رنګ سایکولوژي، د کار سایکولوژي، د صنعت سایکولوژي، د سازمان سایکولوژي، سازمان کې بیهیویر رفتار سایکولوژي او دغه مدیریت سایکولوژي دا ټول په دې باور دي چې که موږ کله وکولی سو چې د کارکوونکو په خونو کې د میټینګ روم، طعامخانه، د کار خونه، خواله رسنۍ دا په خاصو رنګونو سمبال کو، هغه کولی سي نقش ولري. مثلا ولې د CNN، د نټفلیکس، د یوټیوب ځینو نورو کمپنیانو برانډونو رنګونه سره دي؟ ځکه چې دوی غواړي خپل کارکوونکي او خپل هغه په اسلام مینوال جذب. ولې د فیسبوک، د ټویټر، د ټلګرام غټو کمپنیانو رنګونه آسماني دي؟ ځکه چې دوی په دغه شکل خپلو مینوالو ته، خپلو فالوورانو ته امنیت احساس ورکوي. دغه رنګ چې ده د امنیت رنګ ده، د سکون رنګ ده، سیکیور رنګ ده، تاسو په دې رنګ کې ځان امن احساسوئ. ولې د روغتونونو رنګونه، د کلینیکونو رنګونه، د دوا فروشیو رنګونه، د ډاکټرانو په اصطلاح لباس زرغون رنګ لري؟ ځکه چې زرغون رنګ د تازګۍ رنګ ده، د سلامتۍ رنګ ده، د هوساینې رنګ ده. په دې خاطر دغه رنګ استعمال کیږي. بزنس سایکولوژي او نور سایکولوژیانې په ګډه دا کاروي او دې کې د هر کمپنۍ او د هر برانډ خپله موخه وي. ډېر ځوانان ډېر مشکلات د مسلک انتخاب سره مخامخ دي. مثلا پوهنتون وایي کانکور هم امتحان ورکوي، هر څه دا څونه چې هلې ځلې کېږي دا ټوله کوي او آخره کې هم چې ګوري کوم مسلک کې ویلی هغه خلاف رشتې هم کار کوي که نه. نو نه پوهېږي چې زه څنګه خپل دا مسلک انتخاب کوم او کوم وخت کې انتخاب کوم. زه په دې باور یم چې ټوله کیسه په پوهنتون کې نه ده، یعنی حتمي نه ده چې ټول خلک د پوهنتون وایي. ډېر داسې کسان شته، حتی داسې ویلی سم چې ووایم چې 80% کې، 80% کې، 80% کې په نړۍ کې چې کومو خلکو خلاقیتونه کړي، نوښتونه یې کړي، نوآورۍ یې کړي، او اجازه راکړئ دا ووایم چې دنیا یې بدله کړې، دې ټولو پوهنتونونه نه دي ویلي. صحیح ده. نن به د اپل کمپنۍ، د مایکروسافت کمپنۍ، د ایچ پی کمپنۍ، د ګوګل کمپنۍ، بله کمپنۍ متخصصین سمبالي، متخصصین به پکې مصروف بوخه دي او په پښو به یې درولي، انجینران به. اما
دا کوم متخصص نه ده رامنځته کړې دا کمپنۍ. صحیح. اوس بحث دا ده چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې باید 3 مورده په نظر کې ونیول سي. د خپل تخصص، خپل مسلک، خپل حرفې او خپل آیندې په اړه. زه آینده کې یعنې څوک په دې برخه کې باید 3 پوښتنې ځواب سي او د اقل 3 مورده مراعات سي. یو علاقه، څه شي کې علاقه لري دا دوستان. اوس که د مور په خاطر ژورنالیزم وایي، یا د پلار په خاطر طب وایي او بیا راځي په زراعتي مسایلو کې مصروفوي. ډېر داسې ډاکټران موږ پېژنو فرانسه چې 2 بجې 3 بجې له شفاخانې تښتي، ځي په کور کې یو باغ ځان ته جوړ کړی او تر مازدیګر همالته پکې چمګایي. دا وشکوه، هغه پاکه، هغه ته اوبه ورکړه، هغه ګل جوړ کړه، هغه ګل جوړ کړه، هغه ګل. تاسو څه فکر کوئ ګدی په زراعت کې کامیاب سوی او زراعت ته تللی وای دنه به څه جوړ سوي وو؟ ډېر داسې کسان شته چې دا اوس په ژورنالیزم کې مصروف دي، فوق العاده په طبابتي مسایلو کې پوهېږي. ډېر داسې کسان شته چې په طبابت کې کامیاب سوي دي، داسې شعرونه لولي، داسې لیکنې کوي، داسې داستانونه لولي، داسې داستانونه لیکي چې حیران باید سي. دی که ادبیاتو ته تللی وای څومره به ښه وو. زموږ د کانکور سیسټم دغه یو مسله لري متاسفانه. اوس علاقه، استعداد او شرایط. علاقه باید په نظر کې ونیسو چې موږ زړه څه غواړي، موږ څه شي کې اصلا خوشحاله یو. استعداد په عین حال کې مهمه ده او شرایط مهمه دي. سایبیریا کې یخچال جوړ کړ، عرب کې نانبایی جوړه کړه، یا مثلا په خوست کې نیوټري خرڅ کړه. که څوک ماته وایي چې زه روسیه کې کار کوم مثلا سایبیریا کې او په سایبیریا کې غواړم یخچالونه جوړ کړم، نو هلته سایبیریا کې یخچال څوک نه جوړوي، هلته خپله یخ ده، هلته ټوله سایبیریا یخ ده، هلته د یخچال جوړول څه معنی ورکوي؟ یا په داسې یو ځای کې داسې یو کار کول چې هلته هغه په خلکو ته هېڅ په درد نه خوري. مثلا په عربو کې نانبایی جوړول، عرب وچه ډوډۍ نه خوري، یا مثلا داسې نور مسایل. دا ټول هغه موارد دي چې هغه شرایط باید وسنجول سي، خپل استعداد باید وسنجول سي او علاقه وسنجول سي. او دا مهمه نه ده چې حتما د دغه کس پوهنتون انتخاب کې په همدې اساس لاړ دې سي هغه د ولډینګ کالج دې ولولي، لاړ دې سي هغه دې ټول کې د سړکونو په سړو دې دغه اوسپنې ټولې کې دا کوم کس چې د فورد کمپنۍ رامنځته کړه دې په اول کې د سړکونو دا وینې هغه ټولول ده، اوسپنې ټولولې، یعنې بالاخره فورد چښتن سه. نو لاړ دې سي که نه هغه خپله حرفه دې په خپله برخه کې انتخاب همت دې وکړي په هره برخه کې چې دی بالاخره خپل ځای ته رسېد. دا اوس څنګه صحیح او مسلک انتخاب کړي ځان ته؟ همدغه باید نظر کې ونیسي که نه چې زما علاقه څه شی ده. صحیح او مطلب دا مخکې چې تاسو مثال ورکړو چې سایبیریا کې یخچال جوړ کړ، عرب کې نانبایی جوړه کړه، د وخت په زمان سره آیا دا وګوري مسلک ته او که نه ضرورت نشته ده؟ یا مثلا په خوست کې نیوټري خرڅ کړه. اوس دا خبره اوس د تاسو فکر وکړئ چې دی راځي په خوست کې یا په هلمند کې نیوټري دکان جوړوي که نه، نو دا ته د شرایطو سره کله سمه ده دا خبره؟ نه ده سمه، قطعا نه ده سمه. دی به کیدای شي وایي چې ښه زه څنګه پوه شم استاد چې په تشکیل استعداد لرم؟ همدا یې تاسو پوښتنه څنګه پوه شم چې په تشکیل توانایي لرم؟ علاقه خو لرم، ټولو سره علاقه لرم، هر شی غواړم. ته دی باید لاړ شي خپله ځان ټیسټ کړي، خپله باید وګوري څه شي سره یې هغه ده، یعنې زړه یې څه غواړي. مثلا په هغه کې راځي په جاپان کې په د وړکتون په دوره کې د هغه وسایل راوړي، د لوبو وسایل راوړي، کوټکۍ یې ماشومانو ته وایي چې تاسو ورسئ هر څه چې غواړئ ترې خوښه کوي، په همغه لوبو وکوي. یو کس ځي له د هغه نه له د لوبو وسایلو نه توپک راخلي. سایکولوژیستان دا بررسي کوي چې دی واقعا نظامي مسایلو سره علاقه لري که نه، دی به په آینده کې پولیس کو. یو بل ځي توپ راخلي، هغه وایي دا والا کې فوټبالر څه ښه وي. یو بل راځي کمپیوټر چې وسیله راخلي، وایي دا کمپیوټر برخې ته لاړ څه ښه وي. یو بل کس راسي مثلا هغه راخلي ده کیدای شي د ارکاره یا تخم پزی راخلي. صحیح دی، نو ښه خبره ده اشپز سي. صحیح ده، همداسې دا دوی دا اول ټیسټ له دوی نه دلته اخلي، بیا یو څو موده وروسته بل ټیسټ راخلي، یو څو موده وروسته بل ټیسټ راخلي، بیا ورسره کیني چې موږ خو تر اوسه پورې چې پوهېږو ته د دغه برخه کې ډېر ښه یې، ته څه غواړې؟ داسې یو پروسس کې باید دی خپله ځان امتحان کړي. په دویم قدم کې که ورته سخته وه له یو ارواپوه د کومک وغواړي. دریم قدم کې که ارواپوه پیدا نه سه لاړ دې سي انټرنټ ته د ټیسټ د کار په ټیسټ کې چې زه د کومې وظیفې ته مناسب یم. هلته سټنډرډ ټیسټونه دي، راځي همغه کې د امتحان ورکړي، ټولو کې د حل کې ټول سوالونه د حل کې تقریبا 100 سواله دي. 100 سوال چې حل کړه هلته ورته وایي چې ته په مشاوره کې ښه یې، ته باید انجینر سې، ته باید معلم سې، ته باید مثلا ژورنالیزم وایي، ته په دغه برخه کې ښه یې، یا مثلا ته کیدای شي چې هم هغه سې هم په ټکنالوژۍ کې ښه یې یا په تجارت کې ښه یې، خو تجارت کې لږ ډېر ښه یې، دواړو کې ښه یې خو په هغه یوه برخه کې لږ ډېر ښه یې.